یوه دقیقه وخت مونیسمه خو ډېره زیاته جالبه قصه درته کوم ځکه ته زیاته جالبه تاسو غوږ شئ. یو فقیر او ملنګ سړی و. پاچا راغللو همدغه ملنګ سړی په زندان کې واچولو، بندي یې کړلو. پاچا راغللو چې ویده شي. کله چې ویده شولو د شپې په خوب کې ګوري چې ملنګ بې ګناه دی او باید آزاد شي. همداسې یې وکړل. راغللو ملنګ یې آزاد کړلو او یوه ډېره جالبه خبرې ورته وکړلې. ملنګه چې هر شی غواړې په د دنیا کې دی چې هر شي ته زړه کېږي ته فقط امر کوه او بس حاجت به دې پوره کېږي، ته فقط وغواړه څه غواړې. ملنګ په خندا شو او ورته ویې ویل چې والله زه ښه زیاته نامردي او بېغیرتي ده چې زه د تا نه د یوه شي د کومک غوښتنه کومه په داسې حال کې چې هغو الله سبحانه وتعالی چې ته ویده وې د خوبه یې راویښ کړه تر څو ما آزاد کړې او زه راشم د تا نه د حاجت د پوره کولو غوښتنه وکړم. دا خو ډېره بېغیرتي ده. څومره لوی پند په دې قصه کې د موږ او تاسو دپاره پروت دی. په اوسنۍ زمانه کې هم ډېر خلک نامرده دي. د الله سبحانه وتعالی نه یې امید کېدلی دی او وایي که پلانکی نه وي زه به د لوږې نه مړ